دوستانو تاسو ته ما تېره ورځ په درس د تجوید په قاعده کې ادغام تعریف کړو. په دې هیله چې ادغام پیژندلی وي او بیا مې تاسو ته حروف ښودلي وو چې یرملون حروف د دې جمع ده، هغه به مو زده کړي وي. بیا مې تاسو ته ادغام سببونه ویلي وو، په دې هیله چې هغه مو زده کړي. اوس راځو د داخلولو په اعتبار سره ادغام په دوه قسمه دی، یو ادغام صغیر دی بل ادغام کبیر دی. ادغام صغیر هغه ادغام ته ویل کېږي چې ساکن حرف په متحرک حرف کې داخل شي، لکه الیکم مرسلون. ګوره الیکم دا ساکن دی، الیکم کې میم، بل متحرک دی یعنی پیخ لري، نو دې کې ادغام صغیر دی ته ویل کېږي. بله خبره دا ده چې دلته ادغام متجانسین هم کېږي. ادغام متجانسین یعنی د یو جنس نه دی، یو الیکم مرسلون دی ګوره، او دا بل میم یرملون حروفونه بیا راواخلی، نو الیکم مرسلون ادغام متجانسین هم شو. بله خبره دا ده چې ادغام مع الغنه هم کېږي. دلته الیکم مرسلون، دلته میم چې دا صفت د غنیم لري، مشدد هم دی، نو دا درې وړه ادغام شو. او بل ادغام کبیر هغه ادغام ته ویل کېږي چې مدغم او مدغم فيه دواړه حروف متحرک وي، لکه اتحاجونی اتحاجونی. نور مثالونه تاسو قرآن کریم کې وګورئ، کله چې دواړه حروف متحرک وي ادغام کبیر ورته ویل کېږي، او کله چې یو حرف ساکن او بل متحرک وي نو دلته ادغام صغیر کېږي. ښه وخت، خوشحاله شئ او ښه تکرار. مننه، خیر وشي.